چې د الله مخې ته پیش کېږو دا به څنګه چلي څه به کوو څه به ورته وایو د یو انسان مخې ته سړی پیش کړي والله کله کله د دې ورونو منځ کې حساب وي که نه خپل رور مخې ته چې کښېنم زړه به دې رپېږي دی په ما څه سوال کوي څه به غواړي څه به کوي څه به راته وایي پلار درته وایي کښېنه حساب کو خپل د کور افراد دي او چې بیا رب العالمین مخې ته انسان پیش نه چالاکي چلیږي نه ښایسته رنګ نه قوم نه نسب نه عهده هېڅ هم هلته نه چلیږي فلا يرى الا ما قدم فلا يرى الا ما قدم نبی علیه السلام فرمایي دی به هېڅ هم نه ویني خپل هغه عمل چې مخکې رالیږلی به صرف دا به وي بل څه نشته چې کله دې لاس ته وګوري خپل اعمال چې دې خوا وګوري خپل اعمال چې څه کړي دي او د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او چې کله مخامخ وګوري فلا يرى الا النار مخامخ جهنم دی غرغنډې وهي بیا د الله نبی اخره کې فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره د دغه اور نه ځان بچ کوي اگر که نور وسم نه کیږي د کجور یو ټوکړه ورکوي د کجور یو ټوکړه باندې ځان د اور نه بچ کوي معنی که ډېر وس دې نه کیږي یو کجوره چاله ورکه صدقه کوه د خپل وس مطابق دې نه دا معلومیږي چې صدقې سره انسان د جهنم نه بچ کیږي فإن الصدقة تطفئ غضب الرب د الله نبی فرمایي بل حدیث کې صدقه د رب غضب داسې ختموي الله رب العالمین غصه کموي دي انسان ته چې صدقې ورکوي د الله په نوم باندې